سلامونه ګایز، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو غواړم تاسو ته یو ایکسچینج یا صرافي معرفي کړم چې دې کې صرف تاسو په ساین اپ او KYC کولو سره $15 ترلاسه کوئ چې کولای شئ په هغه فیوچر ټریډ وکړئ او څومره پیسې چې وګټئ هغه مستقیم وډرا کړئ. نو راځئ ویډیو تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ. ملګرو دغه ډول یو صرافي لرو په نوم د ویکس. د دې د ډاونلوډ لینک زموږ د ټلګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. له هغې ځایه چې مو دا صرافي را ډاونلوډ کړه، دلته به اوس دې کې ځان ته اکاونټ جوړ کړو. دلته به ملګرو تاسو په لوګین ان ساین اپ باندې کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. په دې ځای کې به خپل ایمیل ولیکئ. البته دلته به لومړی پورته په ساین اپ کلیک کوئ. صحیح. په دې ځای کې به خپل ایمیل ولیکئ. دلته به ځان ته یو کوډ ولیکئ او بیا به دغه ځای باندې کلیک کړئ. دا ګورئ دلته یو ټکی غوندې ده. په دې به کلیک کړئ. دلته تاسو څخه یو ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ هم تاسو په سکرین نه هغه ریفرل کوډ به دلته ورکړئ. زه راځم خپل ایمیل کوډ او ریفرل کوډ ټول ورکوم. نو ملګرو دا چې مو ورکړل ایمیل کوډ او ریفرل کوډ، دا نه دلته ګورئ کریټ اکاونټ، په دې باندې به کلیک واخلئ. په دې زه کلیک اخلم. اوس دلته موږ ته یو کیپچا راځي. دلته په دغه ځای کې چې څه له موږ څخه غواړي هغه دلته سلیکټ کوم. مثلا دی عینکې غواړي. دغه 3 کسانو عینکې لري. په دې زه کلیک کوم. نو ویریفیکیشن سکسس شو. اوس زموږ کوم جمیل چې مو ورکړی هغې ته کوډ ځي. ځو هغه کوډ راخلو. دغه ډول ایمیل تاسو ته راځي د ویکس ایکسچینج څخه. په دې کلیک کوو. دلته یو کوډ ده. دا کوډ یا کاپي راخلو او یا ځان سره لیکو. زه کاپي راخلم. کاپي چې مو ونیو بېرته ځو څنګه ویکس ایکسچینج ته او دلته به دا کوډ ورته ورکړو. دغه ده پیسټ مې کړو او راجسټریشن کمپلیټ باندې به کلیک واخلو. نو دغه ده زموږ اکاونټ په دې کې راجستر او جوړ شو. ښه اوس د دې $15 د ترلاسه کولو لپاره څنګه چې موږ به دې کې KYC کوو. البته دا د هر ملک خلکو ته مختلفې پیسې ورکوي. صحیح. افغانستان والا ته $15، ایران والا ته $10، پاکستان والا او نورو ملکو کې چې څوک مختلفه پیسه ورکول کیږي. صحیح. نو اوس به دا موږ KYC کوو. KYC لپاره به تاسو پورته په دغه نښه باندې کلیک واخلئ. صحیح. په دې چې مو کلیک واخیسته دغلته ګورئ دغه ډول آپشن ده د تیر په شان کوچنی. په دې کلیک اخلو. دلته به تاسو څه کوئ؟ په دې آپشن به کلیک کوئ. ID ویریفیکیشن دلته ګورئ په دې ان ویریفاید سی لیکلی. په دې به کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک کړ دلته به اوس تاسو په دغه لومړني آپشن باندې کلیک واخلئ. لاندې به کنټینیو ووهئ. دلته به اوس ملګرو تاسو خپله تذکیره، پاسپورټ یا ډریوري لایسنس راواخلئ. زه اوس خپله تذکیره راخلم. نو ملګرو لاندې به بیا کنټینیو کلیک کوئ او اوس دلته ګورئ ملک افغانستان یا بل ملک یا به انتخاب کوئ. ډریوري لایسنس، ID کارت او پاسپورټ سره ترسره کیږي دا KYC. غواړم په تذکیره وکوم نو ID کارت وهم. ملګرو دا چې مو وهه دلته ستاسو د موبایل کامره راځي. خپله تذکیره لومړی د تذکیرې له مخ څخه به ورته عکس سکان کوئ. دا مثال زما تذکیره ده، د دې له مخ ورته عکس اخلم. نو عکس مو باید صفا وي. صحیح. بیا به لاندې د آپشن ووهئ. دا چې مو ووهه اوس به یې تذکیرې له شا ورته عکس واخلئ. صحیح. له شا چې مو عکس واخیست بیا به هم د آپشن ووهئ په دا شین رنګ او انتظار به شئ چې دا اپلوډ شي. عکس باید منظم او صفا واخلئ. صحیح. نو د دې اپلوډ روانیږي. یو څو ثانیې به انتظار کوئ دا اپلوډ شي. نو دا اپلوډ شو ملګرو. اوس دلته ستاسو د څیرې سکان غواړي. په دې دایره کې به خپله څیره ورته سکان کوئ. په منظم ډول همداسې بیا سکان کوئ. نو دا هم کمپلیټ شو. او اوس به 2 دقیقې انتظار کوو. په 2 دقیقو کې د دې KYC نتیجه راځي. نو ستاسو KYC به دا ډول انډر ریویو شي. 2 دقیقې به دې ته انتظار وکوئ. دا کمپلیټ کیږي. صحیح ده ملګرو. ښه نو ملګرو KYC چې مو ترسره شوه بس دا ډول تاسو ته به ویریفاید ولیکي. اوس به دا $15 بونس موږ څنګه ترلاسه کوو هغې لپاره به تاسو اصلي صفحې ته راسئ. دغه ځای ګورئ دا به دې خوا ته وکئ. بیا به تاو کوئ او بیا به دې خوا ته وکئ. بیا هم همدا شان همدا ډول به دې خوا ته وکئ. دغه آپشن به راوړئ ویلکم بونس $10,000 لیکلي. په دې به کلیک کوئ. صحیح.
نو دلته به اوس موږ هغه د ویلکم بونس یا د ساین اپ $15 بونس ترلاسه کوو. انتظار کوو دا صفحه مکمل لوډ شي. ښه نو دا چې راغی دا ګورئ $15 بونس د KYC د کمپلیټ لپاره. KYC چې کمپلیټ شو دلته به تاسو په دغه KYC باندې کلیک وکوئ. دلته تاسو ته کلیم لیکي. مستقیم دا $15 تاسو ته څنګه دی کلیم کیږي او تاسو د بیلنس ته دلته اضافه کیږي په دا ډول. اوس تاسو کولی شئ په دا $15 فیوچر ټریډ وکوئ او څومره چې مو ګټې هغه وډرا کولی شئ. فیوچر ټریډ هم دغه د فیوچر برخه ده. کولی شئ په دې ځای کې په مختلفو کرنسیانو فیوچر ټریډ وکړئ او څومره پیسې چې مو ګټلې هغه له دې ویلیټه مستقیم وډرا کوئ خپل باینانس ټرست والیټ یا هر څه ته. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ